بسم الله الرحمن الرحیم. فصل بدن کې جمله کلمات عرب بر دو قسم است، معرب و مبنی. معرب آن است که آخرش به اختلاف عوامل مختلف شود، چون زید. په تیر فصل کې علامه صاحب د اسم یولس علامه دا شانتی د فعل اته علامه او د حرف یو علامه ذکر کړي و، چې د اسم په د یولس علامو کې یوه علامه هم په یوې کلمې کې راغله، نو هغې ته به هغې کلمې ته به اسم وایو. که د فعل د دې اته علامو نه یوه علامه په کومې کلمې کې راغله، نو هغې کلمې ته به څه وایو؟ فعل وایو. او که د اسم او فعل د دې علامو څخه یوه علامه هم په یو حرف کې یو کلمې کې نه راغلې، نو هغې کلمې ته به حرف ویل کېږي. دا و زوړ سبق. نننی سبق بدن کې جمله کلمات عرب بر دو قسم است. په دې ټول فصل کې علامه صاحب درې خبرې ذکر کوي. اول د کلمې تقسیم به وکړي په اعتبار د اعراب او بنا سره. دوهم د معرب حکم به ذکر کی په ځای د تعریف او د هغې وضاحت به وکړي سره د مثال. دریم د مبنی حکم به ذکر کی په ځای د تعریف او ورسره وضاحت به وکړي. اول نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي د کلمې تقسیم په اعتبار د اعراب او بنا سره. علامه صاحب فرمایي چې کلمه په اعتبار د اعراب او د بنا سره په دوه قسمه باندې ده. یو ته ویلی کېږي معرب او دوهم ته ویلی کېږي مبني. د کلمې یو تقسیم مخکې هم شوی و، خو هغه د ذات په اعتبار سره، چې کلمه د ذات په اعتبار سره په درې قسمه ده: اسم، فعل، حرف. او دلته چې کوم تقسیم کېږي دا په اعتبار د وصف سره. نو کلمه په اعتبار د اعراب او بنا سره په دوه قسمه باندې ده. یو ته وایي معرب او دوهم ته څه وایي؟ مبني. دا اول نمبر خبره ده. دا اول نمبر خبره علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي: بدان پوه شه طالب جانا کې جمله کلمات عرب چې د عربو ټول کلمات بر دو قسم است، په دوه قسمه باندې دي. جمله نه مراد ټول دي. د جمله معنا ده ټول، معرب و مبنی، معرب او مبنی. دوهم نمبر خبره وا د معرب حکم به ذکر کی په ځای د تعریف. نو دا دوهم نمبر خبره ذکر کوي علامه صاحب. معرب آنس کی آخرش به اختلاف عوامل مختلف شود. نو دا د معرب حکم دی، خو علامه صاحب په ځای د تعریف د معرب ذکر کړی دی. علامه صاحب فرمایي معرب چاته وایي؟ معرب د هغې کلمې ته ویلی کېږي چې د هغې اخر د عواملو د بدلېدلو د وجې نه بدلیږي، را بدلیږي. خو دا د معرب حکم دی، د معرب تعریف نه دی. د معرب تعریف څه شی دی؟ د معرب تعریف مونږ کړی چې معرب دا هغې کلمې ته ویلی کېږي چې په ترکیب کې د خپل عامل سره واقع وي او د مبنی الاصل سره مشابهت نه لري. دا تعریف دی. او حکم چې علامه صاحب د تعریف په ځای ذکر کړی دی، حکم دی چې د هغې آخر د عواملو د بدلېدلو د وجې نه نه بدلېږي، را بدلېږي. نو علامه صاحب فرمایي معرب آنس، معرب د هغه کلمه ده چې آخرش چې آخر د هغې به اختلاف عوامل د عواملو د بدلېدلو د وجې نه مختلف شود، بدلېږي. چون زیدن لک زیدن. اوس د دې وضاحت کوي سره د مثال. چون زیدن لک زیدن در جاءنی زیدن په جاءنی زیدن کې، ورأیت زیدن او په رأیت زیدن کې، ومررت بزیدن او په مررت بزیدن کې. اول مثال د جاءنی زیدن، دا زیدن په اولنی مثال کې چې دی فاعل واقع دی
عامل چې د هغه رافع په داخل دی. په دویم مثال کې رایتو زیدن کې مفعول به عامل په ناصب داخل دی. رایتو او مررتو بزیدن کې مجرور زید واقع دی، عامل په جار واقع دی، حرف جر. اوس جاءنی زید د دې وضاحت درته کوي چې جاءنی زید کې جاء څه شی دی، زید څه شی دی، د دې وضاحت درته. علامه صاحب فرمایي جاء عامل دی په جاءنی زید کې، وزید او زید معرب دا لفظ د زید څه شی دی، معرب. وضم اعراب او د زید په دی آخر باندې چې کومه ضمه ده دا څه شی دی، اعراب. وضم اعراب او ضمه دا اعراب. ودا المحل اعراب او دا اعراب چې په کوم حرف دی دا څه شی دی، محل. نو دا ضمه په دال باندې دا نو دا دال دا محل د اعراب دی. ودا المحل اعراب او دال دا محل د اعراب دی. ومبني آنس کی آخرش با اختلاف عوامل مختلف نشود. دریم نمبر خبره وا چې علامه صاحب با د مبنی حکم ذکر کی پزاید تعریف او د هغه با وضاحت کی سره د مثاله. نو علامه صاحب ذکر کوي چې مبنی د هغه کلمې ته ویل کیږي چې د هغه آخر د عواملو د بدلیدلو د وجنه نه بدلیږي، را بدلیږي. نو دا په حقیقت کې د مبنی حکم دی، تعریف نه دی. تعریف څه شی دی؟ تعریف مونږ کړو چې مبنی د هغه کلمې ته ویل کیږي چې دا د په ترکیب کې د خپل عامل سره واقع نه وي، یا د مبنی الاصل د مشابهت د وجنه مبنی. نو دلته چې دا کم تعریف علامه صاحب ذکر کړی دی، تعریف نه دی، دی حکم دی. حکم یې د تعریف په ځای ورته ذکر کړی. ومبني آنس ومبني دا کلمه دا کې آخرش چې آخر د هغې به اختلاف عوامل د عواملو د بدلیدلو د وجې نه مختلف نشود، نه بدلیږي، را بدلیږي. چون هؤلاء لکه هؤلاء چې دا هؤلاء باندې که عامل رافع راشي دا همدقسې هؤلاء آخرني حرف باندې کسره راځي. که ناصب پی راشي همداسې، که حرف جر پی راشي یا چې ورته مضاف شي همدغه شان دی کسره پی راځي. نو په دې باندې د هؤلاء کې چې په دې همزې باندې کم حرکت دی دا اعراب نه دی، دته اعراب نه ویلی کېږي، دا بلکې اصلي د دې حرکت. چون هؤلاء لکه هؤلاء کې در حالات رفع و نصب چې په حالات رفع او نصبی و جر او په حالات جر کې یکسان است، یو شان څنګه دي. نو نن علامه صاحب ټولې په دې فصل کې څو خبرې ذکر کړې، 3 خبرې. اول نمبر خبره څه شی وه؟ د کلمې تقسیم په اعتبار د څه شي سره؟ د اعراب او د بنا سره. چې په اعتبار د اعراب او د بنا سره کلمه په 2 قسمه ده، یا په اعتبار د اخرنی حرف بدلیدلو سره کلمه په 2 قسمه ده. داسې ویلی شي لکه په امتحان کې چې درته راغلي بیا هم ټیغې ټیغې ورته کتلې چې دا اوس چېر شو. کلمه په اعتبار د اخرنی حرف بدلیدلو سره په 2 قسمه ده، یا په اعتبار د اعراب او د بنا سره. بیا دوهم معرب او مبني. بیا دوهم نمبر خبره علامه صاحب د معرب حکم ذکر که په ځای د تعریف، او دریم نمبر خبره بیا علامه صاحب د مبني حکم ذکر که په ځای د تعریف د هغې او وضاحت یې وکړه.